والا دا خو د سنکای سیمه په تڼای کې سنکای منطقې ته روشي بس میږي په ډېره درنه سترګه میلمه پالي. لارې کوڅې د غمازانو ډکې دي نازما شیرینه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو، هیله د صحتمند وای. دوستانو مسعود همکار یم د خپل ګران ملګري الهام سره د تڼیو د سنکیو زندخیل سیمې ته راغلي یو. غواړو دلته یو ولاګ ترتیب کړو. دا سیمه چې ده د زندخیلو کروندې دي، تاسو یې وینئ. موږ به داسې ورو ورو پسې تېرېږو. نور ملګري هم راسره دي، رانه مخته تېر شوي دي. پاس په دیګای هم جوړوو. پاس ښایسته چینې دي، ښایسته منظرې دي. ولاګ تر اخره تعقیب کړئ، له موږ سره پاتې شئ. الهامه دا کوم ځای دی؟ والا دا خو دی په لهجه چې دا روی ته یایي سلیروی ته یایي که څه ورته وایي، خو ډېر عجیبه منظره ده، ډېر ښایسته ځای دی. یعنې دا هغه ځای دی چې دلته اوبه په جمع کېږي، بیا د دې ځای څخه خلک کروندې پڼه کوي. بلکل. همکار صاحب تا ولیدل خپله شهید وي چې زه ته راتلو د ویله ورته وایي، په ویله کې اوبه روانې وې. تاسو ولیدم ملګرو. دوستانو دا نه ټول ملګري روان یو پاس چینې ته. هلته به دیګای هم آماده کوو. دا رحماني صاحب هم راسره ده. رحماني صاحب څنګه کوم ځای ته روان یو؟ والا دا خو د سنکای سیمه په تڼای کې سنکای. ښه رحماني صاحب، د ملګري ډېر ملګري سره ټیل شوي اول ټول داسې سره پیدا شوي که دلته هم پیدا کړل دا کسان؟ نه دا خو نیم په خپل ځین دی نیم دله څخه توسي، یعنې موږ د درګي څخه ورته راغلي په خپله لهجه کې به ورته ووایي. موږ د درګي څخه راغلي دا د هغې منطقې. بلکل.
ملګرو راغلو دلته سنکۍ سیمې ته راغلي یو بل ښایسته ځوان را سره ناسته ډېر اوږده اوږده ویښتان یې هم دي موږ چې دلته راغلو د ده سره انرژی هم په خلطه کې ورسره وې بس راغلو موږ ته یې دیګای هم اماده کړو اور یې راته بل کړو ډېر تازه ژڼکی دی ډېر میلمه پاله خلک دي د دغه ځای دی به تاسو ته ځان معرفي ګرانه ته د ځان لیدونکو ته ور معرفي کړه. مننه قربان ژوندی دی اقبال یم زندخیل کلي اوسېدونکی یم بس دغه منطقه کې لیا په لیا ګرځي بس چې چېرته داسې تازه ژڼکی وي موږ منطقې ته روشي بس موږ په ډېره درنه سترګه میلمه پالي بس په دا منطقه کې موږ خلي په خلي ګرځي تازه. اقبال جانه د ځینې ملګرو وویل چې تاسو د غره په غونډۍ په سر نه یوه کوټه هم جوړه کړې ده د میلمنو لپاره دا خبره رښتیا ده له خبرې په جګه واسره کوه. مننه قربان ژوندی دی بالکل دا خبره رښتیا ده په د پیرزي کې یوه غونډۍ شته دا موږ یوه کوټه جوړه کړې د وخت نه وخت د کلي ژوند کې یا د بل ځای نه داسې ولمانه پر وشي بس دا ځای کې ثبات جوړوي بس ویر رنګینه دی په امن کې وي. اقبال جانا تا سره تیرې په خلطه کې پیپسۍ هم انرژۍ هم در سره وې که چې داسې موږ ته داسې وبرېښېده چې تا زموږ څخه خبر یې دا هر وخت در سره وي که څنګه؟ مننه قربان ژوندی دی دا بس هر وخت موږ سره وي هر برزار هر مزدیګر بس هر وخت دا موږ عادت شوي هر وخت به سره وي ژوندی دی وجار. اقبال جانا یو نیم شعر ټوکه خاطره دا سخت به لرې که څنګه شوقي ژڼکی خامخا یوه نیمه به پیدا شي خو زړه به پیدا شي بل چا ویلی شی به پیدا شي خو زه یې دغسې ویلی نه شم ترنم نه بغیر ویایي چې ترنم چې وي خوند به وکړي زه خوایم. مننه قربان ژوندی دی په دنیا مانه زیږه یاره دنیا فاني ده ورانه به شینه. ډېر ښه اقبال جانه ډېر خوند یې وکړه یو ترنم خو چې وکړي خوند به وکړي. مننه قربان ژوندی دی وي خو یو سپین خلشتانه داسې څه دقیقې وروسته بیا د غرې خلک خو ډېرې غرنۍ سندرې هم وایي که څنګه؟ بالکل مننه قربان ژوندی دی وي د غرې سیمه ده بالکل دا کېږي غرنۍ سندره به یوه نیمه وکړي یوه نیمه به ټپه ووایي یو نیم به غزل ووایي کره ده. الهام صاحب که چې دیګ د اماده کړو همکار صاحب دی نه دیګ اماده شو اوس به یې ذایقه ملګرو ته پرېږدو انشاءالله بګي بوده خوند رنګ به ولري. الهام جانه مننه چې موږ ته د دیګ اماده کړو ژوندی دی وي ډېره ډېره مننه. ښه ملګرو د غره جګ سر ته راوختو اقبال ژمنه کړې وه چې زه به تاسو ته یوه زمزمه کړم دلته مې ګیر کړی دی اقباله ګرانه اوس به زمزمات من کوې. مننه قربان ژوندی دی وي چې مې ته د دومره وخت وکړ بالکل یو طرز دی په دا طرز کې به څه ټپې درته ووایم په هوایي جز کې راکیس شه لارې کوڅې د غمازانو ډکې دي نازما شیرینه سترګې دې وې وتلې نه وې چې په ملت سترې دم نه دي لیدمه زما شیرینه سترګې دې ښې دي چې وړې دي کلاش کې غاټې وای خوړلی به دې ومه زما شیرینه جانان د زیړو ګلو باغ دی زړه مې پرې نشي چې ترې وشکوم ګلونه زما شیرینه د جانان تورې براګې سترګې براګې خپلې تورې خور ورکړې دي نه زما شیرینه
مننه قربان ژوندی دی ډېر خوند وکړ اقبال صاحب مننه چې موږ ته د وخت وکړو موږ سره مرکې ته حاضر شوې ډېر ژوندی دی وې تاسو میلمه پالنې نه ډېره مننه قربان در شم تاسو نه ډېره مننه چې موږ ته همدومره وخت راکړ موږ سره همدومره وخت ضایع کړ ملګرو تاسو کور ته پسې تېرېږو آج کې د کرکټ لوبه هم ده هغه هم ګورو زموږ ملتیا وکړئ تر اخره ملګری میګ غالي د ګودر غوړې ته په میګ یوه سندره مشهوره ده چې د ګودر په غوړه ویلې کړل ډزونه ښه نازه ولګېدم هغه سندره به میګ ټول ملګري په یوه اوز کې یایي اوړه به ترنم کوي او ډېر ښایسته ضد دی و چې دا سندره د غیزې سره الګېدلې ده الهام صاحب څنګه شروع کوي نه پو بس اقبال ته بو اول دا ور بو اقبال ته ورکو فایل دی چې صحیح په مخ اقبال تو د ګودر په غوړه ویلې کړل زګرونه ښه نازه ولګېدم جانانه وچ په زړګي ولګېدم ګودر ته ځم راپسې روشه شیرینه یوره منګي مې دوه دیناره ملا مې موتوینه ښه نازه ولګېدم جانانه وچ په زړګي ولګېدم یمونه دوړه کوره نشي شیرینه یوره یا به منګی وړم یا بوډنګه بنګه زما ښه نازه ولګېدم جانانه وچ په زړګي ولګېدم تو د ګودر په غوړه ویلې کړل زګرونه ښه نازه ولګېدم جانانه وچ په زړګي ولګېدم ملګرو امید ده چې تاسو به ورڅخه خوند اخیستی وي